السلام علیکم. ستاسو پښتنه خور ستاسو په خدمت کې حاضره. زما مشرانو کشرانو زما خویندو رونو زما پښتنو رونو خویندو نن پروګرام شروعات زه د خپل یو پښتون رور نه کومه چې زمونږ یو پښتون رور دی سکندر او هغه په فیسبوک باندې هغې پیج دی یو مسافر. تاسو ټولې ښه پیژنئ. زموږ سکندر رور یو ویډیو راغله چې ما ته څه مسله پیښه شوې ده، ما څه تکلیف دی او ما په خپل دعاګانو کې یاد وساتئ. نو زما رونو خویندو زه تاسو ټولو ته دا خواست کوم چې د خپل رور سکندر دپاره دعا وکئ او په خپل دعاګانو کې یاد کړئ چې هغه ته هر څه مسله ده، هر څه تکلیف دی چې الله په خیر سره د هغې نه وویستلی کړي دا مصیبت نه او الله ورته خیر پیښ کړي. او زه خپل هم هر وخت ورته دعا کوم او په دعا کې یاد ساتم. نو ما وی نن پروګرام شروعات په مونږ د خپل رور سکندر ته د دعا نه کو چې سکندر رور چې هر ځای کې نو د الله په امن کې دي، امان کې دي، په حفظ او امان کې دي او چې څه مسلې دي ورته الله دې د هغې نه په خیر سره وویستلی کړي، مسلې دې الله حل کړي په ډېر خیر سره ورته. سکندر رور پښتون رور دی زموږ او هغه ښه انسان دی او د ټولو پښتنو د یووالي خبرې کوي، د مینې محبت خبرې کوي، مینه محبت خوروي، د نفرتونو خبرې چریم نه کوي، نفرتونه ورکوي د پښتنو د منځ نه. نو په دې وجه زه تاسو ټولو ته خواست کوم چې د داسې پښتنو رونو قدر عزت او ډېر خیال وساتئ او دعا ورته وکئ. او سکندر زموږ رور دی چې موږ ورته رور وویل نو موږ خپل رور د الله په امن او امان کې ورکړی دی. او سکندر روره چې هر ځای کې الله دې د هر قسمه مصیبتونو نه وساته او پښتنه خور درته دعا کوي چې الله دې مل شو، الله دې د هر قسمه مصیبت او تکلیف نه وساته. نو تاسو ټول پښتانه رونه خویندې هم په دعا کې ضرور یاد کړئ، ولې چې دا انسانان ډیر زیات قیمتي دي چې کم د یووالي او د مینې محبت خبرې کوي او مینه محبت خوري او په پښتنو کې مسلمانانو کې یووالی پیدا کوي. نو دا انسانان چې دي دا ډیر زیات قیمتي دي او موږ ته د دې ډیر خیال ساتل پکار دي. زما رونه خویندو پروګرام مخکې بوزو زموږ ډېر پښتانه رونه خویندې داسې دي چې هغوی تیر پروګرام ما کړی د وزن کمولو په باره کې چې تاسو خپل وزن څنګه کمولی شئ. نو کچانی کتلې پښتنه ټي وي زموږ چینل دی هغې ته دې ورشي او هغه پروګرام دې وګوري. نو ما په کې پروګرام وزن کمولو باره کې کړی خو یو شیز داسې چې ما د ذکر کې نه و کړی او زموږ ډېر پښتانه رونه خویندې داسې دي چې هغوی دا ډیټاکس واټر نوم واوري نو هغوی وایي چې دا څه دي یا څنګه جوړیږي. ډېرو ته د دې باره کې معلومات شته، ډېر پیژني دا چې دا څه دي، خو ډېر داسې رونه خویندې زموږ دي چې هغوی د دې باره کې معلومات نشته دی چې دا مونږ څنګه جوړ کړو او د دې څه فایدې دي یا څه لپاره استعمال دی. نو زه نن تاسو ته د هغې په باره کې ویل غواړم. ډیټاکس واټر چې دي دا جوړولو طریقه دا ده چې دا به تاسو یو جګ اوبه واخلئ، په هغې کې به د بادرنګ نه دواړه حصې سرونه کټ کړئ او به ووینځئ او د هغې ډکرې به جوړې کړئ او هغه ډکرې به تاسو یو جګ ساده صفه اوبو کې واچوئ. پودینه به ووینځئ، د هغې پاڼې به پکې واچوئ، ادرک نه به یو ورکوټې ټوکړه کټ کړئ او هغه به سپینه کړئ او صفا به کړئ او هغه به پکې واچوئ. لیمن یعنی نیمبو به یو یا دوه والئ او به ډکرې کړئ او هغه به هم پکې واچوئ. نه چونې کوئ به نه، همداسې اوبو سره یعنی لیمبو به صرف کټ کړئ، ډکرې به کړئ او پکې واچوئ. دا پکې تاسو واچوله په دې باندې به سر بند کړئ، یعنی تاسو پکې ادرک، لیمن، پودینه پاڼې او بادرنګ دا شیزونه تاسو پکې واچول، په دې باندې به تاسو سر بند کړئ او دا به تاسو چې اوړی وي نو دا خلک د ورځې جوړ کړي سهار یو 2-3 غنټې بعد دا استعمالولی شي چې اوړي کې دا زر خرابېږي. خو اوس جمع دی نو جمع کې د شپې به دا وکئ او سر به پې کېږدئ، فریج کې نه همداسې ایښی شئ چونکې یخني ډېره ده نو همداسې تاسو کچن کې ایښی شئ به تاسو کېږدئ او سهار به چې کله تاسو ناشته هر څه وکئ ناشتې نه بعد تیر پروګرام کې ما تاسو ته ویلو چې یا به ټوله ورځ یو غنټه بعد تاسو وبس کوئ یا 2 غنټې بعد. نو چې تاسو کله ناشتې نه غنټه 2 غنټې بعد وبس کول سټارټ کړئ نو تاسو یو ګلاس ساده وبس کوئ، بیا غنټه 2 بعد چې کله تاسو بیا د اوبو څښلو ټایم شي وبس کوئ نو بیا ډیټاکس واټر یو ګلاس دی اوبو نه راوالئ تاسو وڅښئ. بیا دوباره چې 2-3 غنټې بعد تاسو وبس کولو غواړئ
نو ساده وڅښئ. آینه بعد بیا یو 2 غنټې بعد تاسو دې نه یو ګلاس اوبه وڅښئ. نو داسې ټوله ورځ تاسو ته به د اوبو کمی هم نه راځي، ستاسو مطلب صحت به ښه وي او د ډیټاکس واټر استعمال به ورسره هم رواني. اوس زه تاسو ته دا وایم چې دا ډیټاکس واټر څه دي، دا څه دپاره دي. نو دا د چا چې په خېټه باندې چربي وي دا هغې دپاره دي. دا خلک زیاتر یوز کوي هغې دپاره چې د چا په خېټه باندې چربي وي. نو هغې سره د خېټې چربي کمیږي، وزن بالکل وزن کمی. نو دا ډیټاکس واټر چې کله تاسو استعمالوئ دا ماسخوتن پورې استعمال کوئ، دا نه چې 2-3 ورځې همدا اوبه لګیایي. دا خو بس یو جګ وي نن استعمال شوې، دې کې چې کوم شیزونه تاسو اچولي دي چې شپه شي یعنی دوباره هغه ټایم راشي شپه شي ماسخوتن شي، نو تاسو به دا هر څه ترېنه لړه کوئ، دا به صفا کوئ دا جګ، او دې کې به بیا صفا اوبه واچوئ او بیا به پکې دا شیزونه واچوئ. نو دا د دې طریقه ده د جوړولو او دا طریقه د دې د څښلو ده. او ما تاسو ته دې فایده وویله چې دا خلک څه دپاره استعمالوي. نو دې سره چې د چا په خېټه باندې چربي وي هغه ختمیږي. نو دا د دې فایده ده او وزن ورسره کمیږي. او بل دا چې دا جمع دی او سحر پورې دا ډېر زیات یخي، نو دا نه چې تاسو همداسې یخ استعمال کړئ. سحر یو ګلاس اوبه ښایسته ګرمې کړئ او پکې واچوئ او میکس یې کړئ، نو هغې سره به دا لږ تړم شي او ستاسو مرۍ به نه خرابوي، بیماریږئ به ورسره نه، نو لږ شان تړموالی پکې راشي نو تاسو دا داسې څښلی شئ. او که تاسو دا ځان له تړمول غواړئ نو معمولي به یې تړموئ، ډېر زیات به یې نه ګرموئ، نو بیا تاسو څښلی شئ. نو دا ډیټاکس واټر او د هغې طریقه. او د پروګرام په اخره کې د دې دعا سره اجازت غواړم چې یا الله زمونږ مسلمانان او زمونږ پښتانه وروڼه خویندې چې د دنیا په هر ګوټ کې په هر ملک کې په هر ځای کې دي، نو یا الله د هغې حفاظت وکړي، د هر قسمه مصیبتونو تکلیفونو نه په امن او امان کې وساتي. او یا الله ته په مسلمانانو باندې رحم وکړي. او زمونږ سکندر رور به زه بیا په دعا کې یاد کړم. سکندر روره الله دې حفاظت وکړه او چې څه مسلې درته پیښې دي الله دې هغې نه په خیر سره وایستلی که. او دا پښتانه ټول ته په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي. ته مونږ ته ووې او که ونه وې، ولې چې د مینې محبت خورولو والا او پښتانه یو کولو والا او مسلمانان یو کولو والا دومره ښایسته انسان چې دی دا مونږ دپاره ډېر قیمتي دی. او ته زمونږ ورور او د خپل ورور دپاره خلک هر وخت دعا کوي. نو پښتنه خور ته دعا کوي چې الله دې د هر قسمه مصیبت نه په امن کې وساته او مسلې دې په خیر سره حل شه. او دې سره ستاسو پښتنه خور تاسو نه غواړي اجازت په لوی الله سپارم. د الله په امان.